بسم الله الرحمن الرحیم. شیخ صاحب محترم، اکثره په د رمضان المبارک کې د تراویح ټیم کې خلک د منځونو پسې استهزاګانې کوي او امام ولاړي چې بعضې خلک داسې ځوانان نوجوانان په دې وخت کې ټیک ټاک یې جوړوي، ویډیوګانې کوي د دې لپاره چې شهرت وکړم، او مانځه کې استهزا کوي، ټوکې کوي، یا مانځه کې اخوا دېخوا ګوري، یا په لمانځه کې چې دی د یو بل په جیبونو کې لاس وهي، مانځه کې لتې وهي، په مانځه کې چې دی لوبې کوي، او دا صرف او دا کار دې دپاره کوي چې په ټیک ټاک کې مخکې لاړ شي. دا کار په اتفاق د مسلمانانو د علماو باندې د مانځه پسې استهزا کول دا کوپر دی، د انسان مرتد عن الاسلام دی، د اسلام نه خارج دی د انسان. دا وړه خبره نه ده. دا په سورة توبه کې دا خبره ذکر ده، قل ابالله و آیاته و رسوله کنتم تستهزئون. منافقانو به د اسلام پسې استهزا کوله، د رسول الله صلی الله علیه وسلم پسې استهزا ټوکې کولې، بیا یې بانې کولې چې موږ هسې وخت تېروو او سفر هم لنډوو. الله وایي تاسې د الله پورې، د رسول پورې او د هغه د آیتونو پورې ټوکې کوئ، لا تعتذروا قد کفرتم بعد ایمانکم. بانې مه کوئ، تاسې د ایمان نه بعد کافر شوي استئ. دې ته سړی وګوري د یو ټیک ټاک د شهرت دپاره سړی ځان ولې کافر کړي، د اسلام نه ولې وځي. او دا بیا داسې جرم هم نه دی چې یوازې د جرم، بلکې څوک چې دا ویډیو ګوري او هغه ته خاندي او هغه پرې بې ګمراه کېږي، هغه هم چې دی مجرم دی. باید داسې ویډیو مخې لاړ شي، مخې سره ډیلیټ کړی شي یا واړولی شي، هغې کې بلکل سړی خپل نظر استعمال نه کړي او نه پرې خوشحاله شي. خو دی چې وګوري او دی په هغې باندې بېلاره شي او ټوکې ورپسې وکړي او دی هم وخاندلې، دی هم ورسره په دغه جرم کې شریک دی. او دغه انسان چې دا ویډیو جوړه کړې ده، نو دا ډبل مجرم دی، د لکونو خلکو کتل، د لکونو خلکو مجرم دی. لیحملوا اوزارهم کاملة یوم القیامة ومن اوزار الذین یضلونهم بغیر علم. دا خلک چې دا خلک ګمراه کوي، خپل پیټې د ګناهونو به هم چې دی راپورته کوي په قیامت کې، او دا په لکونو کسان چې ګمراه کړي خندولي، د هغې پیټې به هم راپورته کوي. دا ډېر لوی جرم دی. کوم کسان په دې باندې خبر نه وي، خبر دي شي، توبه دې وباسي الله ته او عبادت دې وکړي، الله دې نه خفه کېږي، نه الله په قسمه قسم عذابونه راولي. الله سبحانه وتعالی دې زموږ او ستاسو نوجوانان اصلاح کړي. الله دا خبرې د هدایت ذریعه وګرځوي.